اسلام آباد تا ته څنګه زنده‌باد وایم تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم وایي که مړ شوم د وطن په ننګ نو ما پکې دفن کې له درې رنګه ملي بیرغه جوړ راته کفن کې زه مړ کېږم او ته چوپ یې مسلمانه منافقه ما د وطن پیغلې او زلمي په ټپو وستایې زه مې هم د دغې خاورې مور دپاره مړ یم سر سودا روانه شوه بیا د استحکام په نوم د اپریشن اعلان وشو یو طرف ته دا صدقیسر په اسمبلي کې تقریرونه او بل طرف ته دا وړګي او دا بل بریتو وګورئ چې په هغه فیصله کې ورسره ناستې په کومه کې چې د پښتنو د وینو سودا روانه ده ګورئ په هسې دغه باندې ډایلاګونو باندې کار نه کېږي تېره ورځ موږ د دې پر ضد د لکونو په شمېر خلک په وزیرستان کې راغونډ کړل او د جنګ په ښکاره مخالفت وکړ زه بار بار تاسو ته وایم چې دا ملک او دا ملک ستاسو کېدای نه شي پښتنو په دې کې به هر وخت ستاسې د سودا او ستاسې د بربادۍ کیسې او فیصلې روانې وي تاسو به په زیړو سترګو په ټیبلونو ورسره ناست وئ اوس دومره وایم چې څومره مو تېره ورځ په پنجاب کې که چېرته و چې د اوښ نه خپه غوڅه شوې وه چې هغه ته مو څومره ټرین چلولی و دومره ټرین د دې اپریشن په ضد کم از کم وچلوئ چې د پښتنو لاسونه پښې بیا غوڅ نه شي او ستاسو خویندې میندې بیا د پنجاب کوڅو ته په خیرات غوښتلو ورتللو مجبورې نه شي زما درې رنګه بیرغه وره پیژه په وزیرستان نن د لوی اختر ورځ ده د هر دویم ځوان په اوږه ملي بیرغ د پړوني په څیر خور وي دا د غورځنګ او د افغانیت د پرچار برکتونه دي مینه او مننه سلام دوستوں کی گال ہے آج تسی پتہ ہے آج یوم ضلالت د دین ہے پاجو مجوا دی ذلیل کرنے د دین ہے دوستانو که تاسو ته معلومه وي آج 5 جون یوم ضلالت کا دین ہے نو نن د ضلالت ملي ورځ ده د هغه ورځ ده چې باجوا ماجوا ویل چې زه باجوا نه یم او زه آرمي چیف نه یم او یو افغان کښل یې د زیاړې نه کیسټ ورته ډاکه وه او د زیړې دلیلې ذلیلې سترګې ورته غړولې دا ورځ د ټول پښتون افغانانو ته مبارک شاعر صاحب څنګه شعر دی ویل چا ویل پلس خرڅېږي چا ویل پاته خرڅېږي ما ویل چې خدای خبره ده دومره ارزان څه خرڅېږي چا راته وویل هیله ونیه تله نه خبر بلی شوی په هر ځای کې پښتانه خرڅېږي ما اوس د شپې تر 2:30 بجو پورې سوچ کوو چې نه ساوت افریقا ولې ګټلی میچ وبایلو اوس را په یاد شو یو خو یې دا وردی چې د دوی کومې دغه غوندې د دې رنګونه یې دال ته شوي دي د دال غوندې زیړ رنګ یې او بل سپوټران یې دلخوار هغه خوله مې غلطه شوه ګلخانان و ستر نجیب خوشحال امان می دی په غیږ کې زه د داسې بچو مور افغانستان یم پېښور وزیرستان می پر اور سوځي تر ټکه پورې خور افغانستان یم وای پښتنو اول دا پوسټ وګورئ چې په پینډۍ کې د 2 کسانو ترمنځ جګړه وشوه په منځ کې یوه حامله خره مړه شوه بل خوا نن په باجوړ کې دا تصویر زه لګوم پوره خو یې نه ورکوم ګورئ خو صرف د دې کس چې دا تصویر وینئ د دې کس د انسان د یو ډېر عظیم انسان خپه ټوکړې ټوکړې په لاس کې اخیستې ده سینیټر هدایت الله باجوړ په وینو سور دی دا بل ورسره کس چې کوم د عرفان دا د 5 خویندو دغه یو ورور نن په دا کورونو کې قیامت وي مگر میډیا ټول پاکستان ټول انسان دوسته خلک خاموش نه یې وینې که په قصد کې وي شیطانه منافقه زه مړ کېږم او ته چوپ یې مسلمانه منافقه یو خوا خره مړه کېږي په پنجاب کې په هغه باندې میډیا داسې غوغه جوړه ده بل خو په باجوړ کې د انسانانو د پښتنو لاشونه ټوکړې ټوکړې مګم خاموشه دا دلته په دې وطن کې که د یو اوښ پښه پرېوه ټول خلکو دغه په سر راخیستی و مثلا نشته که د زناور دپاره غږ پورته کړي که د پښتنو دپاره د اواز پورته که بیا به غدار وي بیا به ایجنټ وي بیا به قید کېږي بیا به مړ کېږي بیا به ذلیلېږي بیا به زنداني کېږي ته اوس دا وګوره دا په وردي کې پښتون چې نن هغلته چاودنه شوې ده دا وګوره دا چې ژاړي تاسو دا وینئ څومره بېوسه دی سلګي ده سلګي شوی ده قیامت یې لیدلی دی قیامت پې تیر شوی دی نور خو بس پوه شئ د خدای دپاره پښتانو ځانونه وپېژنئ بس دی نور دا د زنده‌باد او مرداباد نه راتېر شي راځئ چې خپل کام او وطن خپلواک او را جوړ ویزه پاسپورټ خو څه بیخي ډیورنډ کرښه نه منو د ازغن تار څه دی دا د افغانانو په زړونو ډېر په جبر غځول سوی دی او ډېر په لوی وحشت یې افغانان سره نیم کړي دي موږ ته په یو صورت ډیورنډ کرښه د منلو وړ نه ده ما بیتونه وو چې زه نه تارونه
نه منم نه یې دا په ټک منما نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منما نه یې مایده د ډیورنډ نه یې ګندمک منما نه یې زنځیر پر تورخم نه پر سپین بولدک منما فقط یو لوی کور له کابل او تر ټک منما دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یم زه ګنې که هلته یم که دلته یو افغان یم زه او یو افغان به وم والله که دغه د چا نیکه مم په دغه ډیورنډ کرښو سره بیل کړي نه امریکا روس اسرائیل او نه انډیا کړي دي اسلام آباد پر موږ ټولې کانې تا کړي دي دته څومره خلک هم راغلي دي نو هغوی ټول دته په سر کې پاکستاني روپۍ چې کومې دي 1500 هغه دته په سر کې ږدي او دغه د خپل علاقې خلک ورسره په دغه انداز کې مینه کوي د شاعرۍ سره د نظریې سره تاسو وګورئ چې څومره خلک هم دي هغه دته راځي یو کس د خپل جیبه پیسې راخلي او هغه دته په سر کې په کوم د پکول اچولی دی په هغې کې ورته ږدي په وطن کې د اپریشن کیسې کېږي بل خوا مې اوس فضل رحمان واورېدو وایي چې د ظاهر شاه نه راواخله تر اشرف غني پورې ټول حکومتونه انډیا پرو وو وایي زموږ دښمنانو وایي خو د طالبانو حکومت پاکستاني پرو دی وایي د پاکستان په حمایت کې بل خو اوس د پاکستان وزیر دفاع او د نور لګیا دي وایي په افغانستان کې د دهشتګردو ټکانې دي او د هغه ځای نه دهشتګردي په پاکستان کې روانه ده لګیا ده باید د دفاع والا کاروایي وشي په یو صورت هم ګوره د یو ملګري وایي چې حضرت عمر په افغانستان کې هغه رقم په بادشاهي کې نه بیا هم د پاکستان نه دا نه برداشت کېږي چې افغانانو د پښتنو یووالی باید چې ملا صاحبان هم د دې شي ځواب ووایي چې رښتیا ده حکومت پاکستاني پرو دی سلامونه سړي بهار شول وایي نن مې بل رقم اتڼ ته زړه ورغواړي نن مې بیا د رقیبانو په کور غم دی خالي زه نه دا ټول ملت سخت په خوشحال دی دا وینې دا ګډ تنبای سړي بهر شول ما خو تېره ورځ درته وویل که څه مو په کار وي پاکستان کې لاړیان را روان دي چې شیان درته راوړي د امریکې نه صدر صاحب ته خفه یې که خوشحاله سم خوشحاله حنیفه خفه یې که خوشحاله نن په ژوند کې هم بیا داسې خوښي په ما نه ده راغلې څوک زه او که ته عظیم ہندوستان کو کرکٹ ورلڈ کپ 2024 دل دا گہرائیوں سے جیتنے پر مبارکباد پیش کریں دا پیاں وزیرت رضامنو لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهرونو باندې او د وطن پیغلې مو آخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې د نړۍ خلک به په کومه سترګه ګوري موږ ته چې دی هېواد کې مو بندیز پر مکتبونو باندې وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی خپل دې میندې په پردیو بیرغونو باندې خدایا و موږ ته له وطن هغوی دوزخ جوړ کړی څوک چې میندې ستا په هورو جنتونو باندې که راویښ نه شوی نو دا واورئ را روان نسل به قسم په خدای لیاړې در توکي په قبرونو باندې ای ګیله منه لر او بر افغانان نه یو کېږي که ورته مړ شي په نارو او په شعرونو باندې هی د افغانستان اوسنیو واکدارانو ملا صاحبانو والله بالله بیا که د ځینې کارونه مو د برداشت وي لکه مقصد زه ډېر پام کوم په دې مسلو کې هسې نه چې بیا ټاپۍ په سړي لګېږي چې دا بیا هغه غواړي په افغانستان کې دغه غواړي خو ګورئ د شاه غازي امان الله خان او د باچا خان په انځورونه مو د هغه مخونه مو ورتور کړي وو معلومه او ثابته شوه دا په ثبوت ورسېده چې دا کار تاسې کړی وو ځکه چې پرون دوه ځوانان راولاړ شوي دي هغه یو ځوان د شاه غازي امان الله خان چې زموږ د خپلواکۍ او ستر اتل دی دا دغه پر ضد یې جګړه کړې ده او دا وطن یې خپلواک کړی دی د هغه انځور یو ځوان صفا کوي هغه یې خپل اتل ګڼي زه تاسو ته حیران یم چې تاسې کومه مفکوره راوړې ده ګورئ دلته په پنجاب کې په د پاکستان کې د پنجاب ملایان طارق جمیل او داسې نور چې دا څومره مشران دي دا د قاید اعظم څومره تعریفونه کوي وایي په خوب کې ګوتې را په خوله کړې اوس مې ګوتې خوږې دي د هغه قاید اعظم تعریفونه کوي چې هیڅ داسې سیسټم نه لري نه تاریخ لري نه داسې بیخي پی ایچ ډي په هغه ریسرچ هم بند دی او تاسې د هغه شاه غازي امان الله مخ ورتوروئ چې د افغان ملت خپلواکي او د یووالۍ او د پرمختګ او د ترقۍ حتی نړیوالو کتابونه د هغه په میړانه لیکلي دي تاسې راځئ د هغه مخ ورتوروئ د دې نه موږ څه معنا واخلو یو خو دغه استعمار دی چې دا موږ ورسره په جګړه یو دا د افغان ملت خپلواکي او اتلان نه ترې برداشت کېږي او تاسې این هغه کارونه شروع کړي دي
لکه ګورئ دا شیان مو د برداشت نه دي. ملي سرود مو بند کړی، د نجونو تعلیم مو بند کړی، ملي بیرغ مو بند کړی، ملي ارزښتونه مو ټوله دا خو هغه د خلکو خبرې چې هوښیارانو به ویل چې دا خاص په دې نیت راغلي دي چې د افغان ملت هویت له منځه وړي. عین هغه کارونه مو شروع کړي دي. دا د برداشت نه دي. والله په بله د افغان ملت بس تاسې پر ضد راولاړېږي. تاسې د سره په دې شیانو فکر وکئ. او دا ځوان مو چې بندي کړی دی د شاه غازي امان الله خان د تصویر د صفه کولو په ګناه باندې هیله او خواست درنه کوو چې زر تر زره یې راخوښئ کې افغان ملت دې ته مه مجبوروئ چې ستاسې پر ضد د نړۍ په سطح بیا پورته شي او ستاسې د حکومت د نه منلو خبرې وکړي. کابل تمام لمبه لمبه لکه دوزخ چې واخلې، اسلام آباد وګوره یاره جنت دغسې وي. نو ملګرو رښتیا هم که د ښایست په دغه شي نو بیا خو کابل تر ګرد نړۍ ښایسته دی. خو که د امن په حواله شي نو په اسلام آباد کې دا د یو جومات حال دی. دا نظاره وګورئ. یو دا چې فلانی په امریکا کې او ډیمکنی په اسټرالیا کې بیرغ پورته کوي. وروره په دا نورو ملکونو کې جمهوریت دی چې د هر وطن بیرغ پورته کوي، تا ته مشکل نشته. دلته په پاکستان کې د افغانستان بیرغ پورته کړه چې تا ته یې د قیمت اندازه وشي. پر رب مې د قسم وي د دغه بیرغ په ننګ خلک دې حد ته لاړل چې په پنجره کې د فوج د اوسپنې پنجره په هغه ویلډینګ داسې چاړه راوتلې وه. ما په 10 چکره کې ځای رامات که بیا مې په خپل لاس چکړ او بیا مې په مارۍ راتېراوه. خلک دې ځای ته راغلل چې حتی خپلې مرۍ په خپلو لاسونو غوڅ کړي. د څه شي په ننګ؟ د دغه افغانیت په ننګ. نن دلته د وزیرستان ځوانان چې له یونیورسټیانو له پوهنتونونو له ایسو فارغېږي د افغانستان 3 رنګه بیرغ کالي په ځان ورسموي. د دغه سړي او د دغه غورځنګ برکتونه دي. په هېچا احسان نه اړوو. د بیرغ دفاع، د ملي ارزښتونو دفاع دا په موږ فرض کرز ده، کوو یې خامخا یې کوو. که د دنیا دا ټول خلک په 100 قسمه کیسو به موږ کې وغږېږي، دا زموږ خپله مبارزه ده. به موږ فرض کرز ده چې دا وکړو د ملي ارزښتونو دفاع او درناوی. بله خبره دا ده چې ته ما ته وایې چې کراچۍ او سیند او پنجاب کې مه پورته کوه، تا سره خوست او دغه ډېر ګوره وروره الریډي زه خو لر او کبر ته سپیناوی ورکړم، هلته جاسوس دلته غدار یادېږم. ته خو ما نه ایکسپټ کوې، ته ما افغان د ځان سره نه ایکسپټ کوې. موږ ته په دواړه خونو غم دی. زه دلته چې ته د بر وطن نه په کرخه اخوا خلک راشي دلته په لاهور په پنجاب کې ورته وایي چې افغاني بای یا هیڅ مسله نشته، افغاني بای ورته وایي. خو که زه دلته ځان ته افغان وایم، په دې خلکو جیلونه تیر دي، په دې خلکو ککرۍ ماتې کړې په دې کیسه. دلته زما افغانیت دوی نه تسلیموي. که دا یې نه تسلیموي خیر دی، پردی دی، تی ولې نه تسلیموي؟ څه کیسه ده؟ ستا نه ما تنخواه غوښتې ده، ستا نه ما پیسې غوښتې دي، تا څه شی ګډه راسره کړې ده، لکه څه احسان دې په ما کړی دی. لږ یو نو کوي ثبوت خو راوړه چې په دې احسان ته کې ګو دا زما خپل فرض دی، دا بیرغ زما بیرغ دی. شاه غازي امان الله خان په وخت کې زما د وزیرستان وزیر مسعود د خپلواکۍ په جنګ کې ډېرې سختې قربانیانې ورکړي دي. دا بیرغ زما دی، دا وطن زما دی، د دې زه دعوه لرم، د دې زه وګړی یم. ته په دې به ما شګړې ما اړوه او ته ما ته وایې چې راشه په خوست کې پورته که. نه وروره، زه په داخلي چارو کې تر اوسه ځکه کار نه در لرم. دا خو زه تا ته په تمه یم. ته ځان ته ډېر تکړه او ډېر بهادر وایې، پیغور زه په ټول عمر نه در کوم. وطن له بدو حالاتو تیر دی، باید ډېر احتیاط وشي. هلته د بیرغ پورته کول دا نو اوس په تا فرض او کره جوړېږي. په ما دا فرض کره ده چې په کوزه پښتونخوا کې افغانیت ژوندی کړم، ګلخانیزم د خلکو د مازغو وباسم. عوام الحمدلله په 100% کې 90% ایستلی دی او کار روان دی. اوس هغه په تا ده چې تی کله پورته کوې او ته کله ننګ کوې، هغه موږ تا ته په تمه یو. خو بیا هم زه د بر وطن په ځوانانو غږ کوم چې ډېر د احتیاط نه کار واخلئ. موږ نه غواړو چې جنګ ته، شر ته، فساد ته لمن ووایو. دا مشخص 2-3 کسانو ته زه دا وایم. نور هلته زموږ ملګري اوس هم ډېر په عذابېږي چې تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پوسټو ته ولې لایکونه کمنټونه ورکوئ. حتی زنداني دي، په قید کې دي تر اوسه. د دنیا په مخ، د دنیا په یو سټیج ما په خپل درید څوک نشي پړولی او زه د نړۍ هر هوښیار او پیاوړي سړي ته تیار یم چې زه بحث مباحثه ورسره وکړم او خپل افغانیت او خپل د غورځنګ دلیل او مبارزه ورته په ثبوت ورسوم چې دا حقیقي ده. خبرې موږ ته ډېرې راځي، خو نه غواړو چې اختلاف ته لمن ووایو. په کار ده موږ خپل منځ کې یو بل سره مینه، درناوی، محبت وکړو. د لوی افغانستان د خپل وطن او د خپلو ملي ارزښتونو لپاره کار وکړو، مبارزه وکړو، په ځای د دې چې په یو بل پسې مقصد خبرې کوو، بدې ردې وایو. په لحاظ د خدای یا خپل کار وکړئ یا نور کار ته پرېږدئ. تاسې ته بچیان له مکتبونو په خندا راځي، مونږ د مکتب د کتابونو جنازې کوو او
ستاسې د جماعت په سر هم سریشنې ډیوې بلې وي موږ د شهیدانو جماعتونو جنازې کوو کالیا ذرا آدمیوں کو دیکھو کتنے آدمی کتنے آدمی کالیا کالیا संभाल के रखो غرونه خلک دا وخت کشمیر کې یم په واوره کې روان یم هسې نه وخویږم او کشمیره ته خبر یې زه زرګونه میله لرې وزیرستان نه راغلی زه حیران دې ته یم چې په تا کې یا ټس نه وي شوی زما د وزیرستان او د پښتونخوا پوښتنه پورته شي هم کشمیر کو وہ کریں گے یہ لکه چې تا څه داسې جادو په دې خلکو کړی ده مقصد زمونږ په ګلخانیزم مارکا خلکو باندې مقصد تا ته پته ده زه د ډېر بدبخته وطن نه راغلی یم زما د وطن زرګونه خویندې میندې اوس هم د ورکو بچو په انتظار ناستې دي زما د وطن په زرګونو بچي اوس هم د فوج په ماینونو د هغو لاسونه پرې دي زما په وطن کې اوس هم په چک پوسټونو په ورځ کې 3000 کنځلې زموږ مشرانو او زموږ د وطن ځوانانو ته کیږي زما وطن ټول یرغمال دی زما سره او سپین هر څه په لاهور او پینډۍ کې خرڅیږي کوم د هغې باوجود هم زما سره د خپل وطن د وطن د هغه برباد وطن فکر نشته خو کشمیره چې په تا کې لږ ذره هم بده ورځ شي زما د وطن ځوانانو او مشرانو ټوپکونه کمربندونه تړلي چې کشمیر و کرېږي هم و کرېږي نو کشمیره د دې شي جواب دې ما ته رانکړه چې زما ونه څه رشته شته زه دلته راغلی یم د پرون راسې هېڅوک مې نه خپل شته نه د دې د وطن د روایاتو سره اشنا یم داسې ته یو میلمه په توګه داسې پردی په در کې ګرځم خو زه په دې حیران یم چې زما نیکونو زما پلارونو په تا ولې وینې تویې کړې ولې یې ځانونه در کې مړه کړل د پردي جنګ ښکار یې ځانونه ولې وګرځو دا سوال به مې دغسې سوال پاتې شي کشمیر به ما ته د دې ځواب را نه کړي دا دی د میز چوټه لندن یعنې کوچنی لندن رزمک نه د ځان د پاره نه د ورور لپاره مړ یمه زه چې چیرته مړ یم د لاهور لپاره مړ یمه ما د وطن پیغلې او زلمي په ټپو وستایې زه مې هم د دغې خاورې مور دپاره مړ یم زه د غرور په سر قسم ورکوم د خپل منشور په سر قسم ورکوم او زه چې صفه خبره کوم بیا د منظور په سر قسم ورکوم زه د وارث د پیغمبر منم ملا صاحبه خو تا په دې جامه کې څومره غولولی یمه او اسلام آباده تا ته څنګه زنده‌باد ووایم تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم ای ملایانو په برما په فلسطین ژاړئ خو دا په چمن کې سره په وینو افغانان نه وینئ هغه وطن له نوي حکومت ملا صاحبانو نه هم خواست دی چې لکه لږ څه خو تاسې ووایئ خامخا لکه دا خو د دواړو اړخونو د ولسونو مسله ده په کار ده چې تاسې هم یو نه یو دونه نوکی د دوی په غم د دوی په درد خو د غم شریکۍ یو څه خو ووایئ دی چې پښتین سل کوله خپل مړی نه پرېږدي او د میش په پښتونه وطن شه نن سبو داسې مړی شیری دي چې د ګوتې د غلمي غوندې زیای وررو دی په وینې شکت په د تارووري اول وې ودا ته په سود شوی چنانچه په کیمه ګناه یې مړ دی ویلې مړ کړی دی بیا ودا ته په سود شوی چې مړ خو دا وای مړ کړی چا دی دشمن قاتل مې څیکتای داسې په تیره تیاره شمري څیک مري د حاجي میرزا علي خان لمسی مري څیک یې مړوي د لاهورو د ګجراواله نارغلی دا لنګوالی پنجاپای یې وژني بل څیک یې نه لري دا یوه دوې خبره د پښتنو سر نه دی په غلا سوال خو دا چې ته ځان ته پاکستانی وایې پاکستانی خو قوم نه دی دا د ملک نوم دی ته باید ځان ته د پاکستاني په ځای افغان ووایې دویم دا چې پاکستان موږ په پاکستان کې نه یو د پاکستان کې د اوسېدو په ځای چې خلک موږ ته وایي چې تاسې لاړ شئ هغه ځای ته دلته که په پاکستان کې خوشحال نه وای پاکستان موږ په دې خاوره له زرګونو کالو راهیسې میشت یو پاکستان 4-5 کاله کېږي زموږ د نیکه تقریبا شپږ کم سل کاله عمر و د پاکستان یا اوس هم شپږ کم سل کاله نه دی پوره پاکستان زموږ په وجود په زور راته پر شوی او جوړ شوی دی بل دا خبره د پاکستان د فوج او د پولیسو په ګاډو باندې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې لیکل شوي وي خلک یې د مسلمانۍ په تور شر کوي خو د دې معنا هغه ده لکه امیر خان چې په پی کې فلم کې په خپل ځان د بوتانو تصویرونه ولګوي چې د غلا وکړي چې خلک مې ونه وایي ځکه د بوتانو خلک احترام کوي داسې دوی کلمې په خپلو ګاډو او په خپلو ځانونو شته کړي دي سر مو پر خلاصو پښتانه د پاکستان نه دي صاحبه پښتانه خو پنجابیان نه دي صاحبه او پښتانه د لر او بر د لوی ټابر دي پښتانه یو څو کسان نه دي صاحبه خان ملک مولا خاموش دي دا کوم ننګ دی او کوم دین دی
له چمن څخه جوړ شوی هم برما هم فلسطین دی د کشمیر په ننګ د ډېرې چغې وکړلې پښتونه نن دیوار دی ستا سکه ورور په سرو وینو کې رنګین دی د رباب په حق کې احتجاجونه روان دي. زه ډېر خلک وینم چې د ډم او د ډول په خلاف لیکنې کوي او ویناوې کوي. ګورئ په ډم او په عام انسان کې څه فرق دی. تاسو ته پته ده یو عام انسان د کفنو دکاندار په دې نیت ناست وي چې څوک به مړه کېږي چې زه کفن پې خرڅ کړم، او د بکسو دکاندار په دې نیت ناست وي چې څوک به مړه کېږي زه بکسې پې خرڅ کړم، ډاکټر په دې نیت ناست وي چې څوک به مریضان کېږي، کوم انسان ته به تاوان ورسېږي چې زه پیسې پورې وګټم. داسې د دنیا دا نور ضرورتونه دکانونه چې څومره هم دي د دوی د انسان په بخیري کې خیر دی، د انسان په کمی بیشي کې د دوی ګټه ده. مګر تاسو ته پته ده واحد یو ډم دی په معاشره کې چې په دې تمه ناست وي چې په کوم کلي کې به شادي وي چې زه ډول پکې وغږوم. او دا ټول عمر پښتنو اتفاقونه لښکرې راټولول جرګې مرکې دا هر څه چې تاوده ساتل شوي دي او خلک پرې راټول شوی دی دا واحد د ډم په ډول راټول شوی دی. مګر نن زه خلک وینم د ډم او د ډول په ضد لګیا دي، عجیبه عجیبه لیکنې او کړنې کوي. وایي هر څوک دي چې بې زوره بې ازاره لکه ډم زی ژوند کوو د څو ورځو دپاره لکه ډم، او په چیغه کې ټوپک سره روان یې شاته شاته له ډول سره راوړاندې څه سالاره لکه ډم. تاسو ته پته ده برټش د برطانیا د وخت زمونږ خلک چې څوک چا ډولونه غږول لښکرې جوړولې هغه ته یې د ډم او فلانا او ډمکانانو انتخاب که خلک یې پې شاته کړل چې چا به کټونه جوړول چا به ګډي جوړول، هغه ته یې د کولال او د پش نومونه دغه کړل چې کوم کاروبار پښتنو خپل زده و هغه ته برټش په ډېر عجیبه طریقه نومونه پیدا کړل او پښتانه یې د هغه شي نه وروسته کړل چې تر څو دوی د نورو خلکو دغه تکشني اوس په پښتانه کې په جدید دور کې خلک نوی نوی شیان ایجاد کوي او زمونږ پښتانه دي په هغه زړو کیسو پورې ناست دي بلکې هغه هم ترې هېرې شوې او نن په هر کسب پورې دوی ځان ته نومونه انتخاب کړي دي. حالانکې ډم قوم نه لري، ډم کومه خاصه قبیله نه ده، مګر په پښتانه معاشره کې چې هر څوک د اتفاق دپاره ډول غږوي خلک ورته ډم او سپکې سپورې او لوڅې خبرې کوي. هیله کوم له دغو شیانو تیر شئ، خپل معاشرې خلک هغه خلک ونازوئ ویې ستایئ چې ستاسې لښکرونه پې ښایسته وي، ستاسې اتڼونه پې تاوده وي. ملا کمار باب جومات ته رانه وړو نو دا دی جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی او دا دوی چې پرې ولاړ دي او له خلکو تلاشۍ کړي دا به هم دغه سړي په دې سړک راوړی دی. سلامونه ملګرو، تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتون وطن حال احوال بدامني بدبختي تاسو ټولو ته معلومه ده. خو په دې پښتون وطن کې بالخصوص زمونږ په جنوبي اضلاع بیا په بنو وزیرستان کې واحد دا یو زمونږ هنرمند سید ولی وزیر دی چې د ده سره یو ډله ګرځي د موسیقۍ د امن او د ژوند سندرې وایي په دې جنګ ځپلي وطن کې. نو یو خوا خو په ده په خپله علاقه کې سندره او موسیقي بنده ده، بل خوا چې دی د بنو د کوواټ د کرک بېلابېلو سیمو ته لاړ شي نو هلته هم ورسره بدبختي دا ده چې پولیس په کار ده چې دوی ته پروتوکول ورکړي، خو د دوی سره برنه حقه بل چلند روان دی. پرون شپه د دوی چیرې په سرکولر روډ باندې د موسیقۍ پروګرام پولیس ورغلی دی، د دوی د موسیقۍ اوزار یې مات کړي، دوی یې بېعزته کړي. زه په دعوت سره وایم چې دا یوازې د سید ولی وزیر بېعزتي نه ده، دا د ټول پښتون وطن د هغه خلکو بېعزتي ده چې د سندرې د ادب د موسیقۍ د شعر او شاعرۍ سره تړلي خلک دي. نو زه خواست کوم پولیس ته زه دا وایم چې په دې پښتون وطن کې څومره هدفي وژنې څومره بدې پیښې کېږي، په کار ده چې تاسې د هغوی مخنیوی وکړئ او بل په تاسو چې کله به د ورځ وي دا پښتون ولس تاسو سره په څنګ ولاړ وي چې نه پولیس زمونږ زوی وروڼه دوی سره د بد چلند نه کېږي. تاسو راځئ زمونږ هغه خلک چې موږ ته ډېر قدرمند یو د هر چا زړه پې بدېږي د هغوی سره داسې چلند کوئ. نو له ټول د موسیقۍ او د سندرو د ادب سره تړلو خلکو مې خواست دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړي او د پولیس د اعلی چارواکو نه مو خواست دی چې دغه کسانو د پلټنه وشي او دوی ته د سخته نه سخته سزا ورکړله شي چې بیا زمونږ د پښتون وطن د سندرغاړو سره داسې بې عزته او ناروا عمل رامخته نه شي. له ټولو ملګرو خواست دی چې د دغه شوې ناروا پر ضد غږ پورته کړي. مینه او برداشت یې کړئ د چین او امریکې قرضدارانو، پتلونونه در په یاد کړئ معزز ګلخانانو، سرتیرو افغانانو څنګه ډیته کړې بنګاله، ته خفه یې که خوشحاله، زه څوک ته خفه یې که خوشحاله راځئ نور د پنجاب چپلوسي پرېږدئ افغانان شئ، ملګري او ملاتړي د خپل لوی افغانستان شئ، که نه په تمام عمر به خلاص نه شئ له داله، ته خفه یې که خوشحاله، څوک ته زه ته خفه یې که خوشحاله. مړ شوم د وطن په ننګ نو ما پکې دفن کې له درې رنګه ملي بیرغه جوړ راته کفن کې. تاسو به ډېر ټیلنټونه کتلي وي، دا ټیلنټ نمبر 2 شو، اول خو هغه تسبیح وي. ګورئ دا به تاسو ډېر لیدلی وي، خو دا کوم چې زما په لاسونو جوړ دی
دا به د دنیا په یو کونج کې پیدا نه کوي. ملي بیرغ خو په هر صورت هیڅ قیمت یې د دنیا په مخ نشته، خو بیا هم که د چا جذبه وه بیا به انشاءالله سره پې جوړ شو. تاسو ته به هم یو ډالۍ کوم، مسله نشته. سر په مو ونه کړه په مال او هم د تن په وینو، ما د زندان زولنې سرې کړې د بدن په وینو. وطنه حق به دې ادا کړو خو لږ صبر وکړه، تشتې ډاګونه به دې رنګ کړو د دښمن په